دلوړي لوړي بنگلې قصرونه ما جوړوي دلته پاخ او وسپنځ کورونه ما جوړوي دغه دنیا اخر پاتېږي درس پات بوي دغه دنیا اخر پاتېږي درس پات بوي دے پانی پانی زندان گلونا ما جوڑوئی دے پانی پانی زندان گلونا ما جوڑوئی دلوڑی لوڑی بنگلے قصرنا ما جوڑوئی دلتا پاخ او وسپنځ کورونه ما جوړوي ژوند بے وفا د بے بقا د نه پاتېږي چاته ژوند بے وفا د بے بقا د نه پاتېږي چاته دلته په غاړو کې حرام لالونه ما جوړوي دلته په غاړو کې حرام لالونه ما جوړوي دغه دنیا آخر پاتېږي درس پات بوي دغه دنیا آخر پاتېږي درس پات بوي دے پانی پانی زندان گلونا ما جوړوي دے پانی پانی زندان. السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو تاسو وګورئ چې موږ یو ډیر ښایسته دکان جوړ کړو. تاسو وګورئ په دې کې د یو شي کمبود هم نشته. یو ښه مناسب دکان دی. که یو څوک ورته ودرېږي برای اطمینان ورکوم چې د ورځې به 300-400 افغانۍ حتما د دې لپاره بچت او ګټه کوي. موږ هغه شیان راخیستي دي چې د موسم او د وخت مطابق او ټولو باندې ریټونه هم لیکلي دي ورته چې دغه دکان دی چا دی هغې ته زه زنګ وایم چې راشه دغه دکان ورته وسپارو. موږ سره واوسئ. زنګ لاړو ورته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې بخیر یې؟ شکر ته خیر وره. شکر. تا هغه د سپینالی والا یې؟ هغه یم. ښه. څنګه ته کار کولی شې؟ ولې نه شم کولی. ښه. ته راځه دلته ما سره کار به وکړې. صحیح ده؟ صحیح ده. ولې نه په تاسو سترګو. ته راشه دلته. قدرمنو لیدونکو تاسې پوه شوئ دا څوک دی؟ دا هغه نفر دی چې زما په څنګ کې عکس ګورئ. ډېر خلک پرې خبر شوي وي که نه؟ اوس به پرې خوشحاله شئ. انشاءالله موږ ورته د کار زمینه مو صحیح کړله او دا کار موږ ورته وسپارلو. السلام علیکم. جوړ تکړه زیات ښه ده. ژوند په خیر ده. ښه جوړې؟ ښه. ته دا دوکان وګوره. دې دوکان کې د شي کمبود شته؟ نه ولا بالکل دې شی ماته نه ښکاري چې دې کې باندې. رښتیا ووایه کوم شي کمبود پکې شته دې کې؟ نه ولا ته ماته ښکاري. میاشتې څو روپۍ غواړې زه در کوم دغه دوکان موږ ته کوه؟ ولا څو به ووایم چې څو دې خوا ورځې 200 افغانۍ در کوم بس دي؟ یاره باس مې دي و چې 200 افغانۍ حلالې ګټې بس دي؟ و حلالې څه ګټم باس مې دي 200 روپۍ هم ډېر هغومره خدای برکات پکې اچوي. رښتیا راته ووایه چې سپیننۍ کې تا څو روپۍ جوړولې دې ورځې تقریبا؟ ولا سپېلنیو کې مې دا 2-2.5 روپۍ جوړولې خو نه پېدم چې په کومه لاړه چې پوه سي ارام. او د خلکو خبرې څنګه وي در سره؟ ولا خلکو ته بسې ودرېده ما ته به ویلې وای ته دې ځوانۍ ته دې وګوره دې سټیل ته دې وګوره ته دا سپېلني دوګه سم کار ځان ته پیدا کړه. سم کار ځان ته پیدا کړه. او تا دغه وخت څه فکر کولو سم کار څنګه پیدا کړم؟ ولا ما دا فکر کاو ډېر هم ګرځېدم کارونه نه پیدا کېدل. مالې زه خدای مهربانه ده پوه سي یو کار به خدای پاک راته سیخ کړي. خدای پاک دغه د کار درته پیدا کړو. دا ورځې د 200 حلالې اخله او نور دغه شان ټول به دغسې امانت پکې پرتې وي. صحیح ده؟ انشاءالله تعالی دغسې به ګوره موږ در باندې اعتبار کوو ته خو ځوان یې. بلکل انشاءالله تعالی. صحیح ده؟ بلکل چې څه شی کمېدل زه به نور هم انشاءالله تعالی نوره به هم زه ډاکې کمه کړم. ډکوي به یې راوړې به هر څه به لیکي ورځې به یې لیکي ټول شیان به لیکي. کمه تعلیم مې سته انشاءالله تعالی ګټه به یې څومره تعلیم کړی دی؟ تعلیم خبره دې وکړه. تعلیم مې ولا لسمه پورې کړی دی. لسمه پورې مې تعلیم کړی دی. ګوره موږ ځوانانو باندې ډېر سخت زړه درد کوي. موږ په ځوانانو باندې ډېر سخت خفه کېږو. دا چې تاسو سپینلي دودول خلکو درته رقم خبرې کولې نو موږ غوښتل تا ته د کار زمینه مساعده کړو چې ستا هغه کوچني ماشومان
چې مونږ ولیدل ستا کور چې مونږ ولیدل واقعا مونږ یو خفه کړو وی درولو دا ته په خوست چې کوم کور دی ستا دی هغې مونږ خفه کړو وی درولو نو مونږ وغوښتل تا د کار زمینه مسایل کو دغه د کار زمینه درته مسایله شوله بس خیر په 200 د ګزاره کېږي د ورځې ولې نه بس ګزاره به پې کوو انشاءالله تعالی ولې نه ډېر شی ما د کور دپاره د خوراکي مواد اخیستي دي دا زه وړم کور ته صحیح ده صحیح ده تا ته مې دوکان وسپارلو سل سبا نه ما او تا حساب شروع شولو بالکل صحیح ده بېغمه اوسه بس اجازه ده زه لاړ شم نو دا شیان نه ټول کړم ولې نه اجازه ده ولې حق یو بله خبره وکړو ښه یو څوک راپورته شي دغه شیان هم درکړي مکمل درکړي ښه چې ته وایي چې کور ته یوسه او دغه دوکان هم تا ته ځان ته درکړي څونه خوشحالېږي ولا نن سبا کې خو څه وایم چې چاته څوک داسې دوکان او داسې هغه ورکړي ولا که 10 روپۍ څوک ورکړي زه دې بازار کې ګرځم نو داسې ماته څوک راکړي زه به دومره خوشحاله شم لکه ځمکې او اسمانونه چې ماته یو حلال رزق خدای پاک راځه د خوشحالۍ خو موږ در باندې پیرزو دغه خوراکي مواد هم شته ښه ودې لیدل چې پکې کمبود شته خوراکي موادو کې نه بیخي وګوره داسې وګوره چې پکې کمبود شته نه نشته هېڅ کم ها په دې دوکان کې څه کمبود ګورې ته نه ما ته خو هېڅ کمبود نه پکې ښکاري شټورو هغه هم شته نه دلدلې هغه هم شته دغه هم شته چې کوم ځای کې دې خوښ کې د کار چلېږي خپل کار پکې کوه خپله مزدوري پکې کوه خیر اوسې بندی دي انشاءالله صحیح ده زه به خپله مزدوري نن نه پاس کوم او ښه کلک به ورته درېږم کلک به درېږي دا دوکان ګوره نه خرڅولی کېږي بالکل دې باندې موږ ټول لیکل کړي دي بالکل دې کې به خپله مزدوري کوي نه به دا شیان پکې کمبود کوي کومه ګټه کوي ګټه ترې اخله نور شیان بېرته ورته راوړه صحیح ده ګټه به یم انشاءالله تعالی او دې ټولو باندې موږ ریټ درته لیکلی ده صحیح ده بالکل زموږ لیدونکي به ووایي چې دې پوهېږي نه دوکاندارۍ باندې تعلیم یې شته هر څه باندې موږ ورته ریټ لیکلی ده هر څه باندې ریټ لیکل شوی ده ټولو شیانو باندې صحیح ده ژمنه خو دا چې دغه کار به بیا انشاءالله په همدا حال باندې پاتې وي بس ژمنه مې در سره ده که بیا زه آینده کې چې د سپېرنډوی ټیم رالم خدای دې په مغه دې ما لاسونه واخلي انشاءالله تعالی چې زه به همدې کار ته ښه کلک درېږم خدای پاک ما ته حلاله مزدوري راکړله زه به همدې ته کلک درېږم انشاءالله بیا خو سپیناني نه دودوي نه انشاءالله زه به یې نه دوږم دا مې وعده ده پوه چې زه به بیا دا د ژمنه ده لیدونکو تاسو په مخ کې ژمنه وکړه چې دا کار په همدې حال باندې وي مبارکي درته وایو خیر اوسې الله دې تاسو ته دومره واک درکړي چې امین 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 کومک او مرسته وکړي لیدونکو موږ هم خوشحاله یو چې یو ځوان ته هغه ځوان ته چې ټول افغانستان او ټول پښتانه وی لړزوله وی دردول بالاخره موږ وتوانېدلو چې هغه ځوان په شونډو باندې مسکا راولو هغه هیوادوال چې د دې لپاره ډېر خفه و هغه هم خوشحاله کړو الحمدلله موږ هم خوشحاله یو دا خپرونه په همدغه خوشحالۍ پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم ژوند بې وفا دی بې بقا دی نه پاتېږي چاته دلته په غاړو کې حرام لالونه مه جوړوئ دلته په غاړو کې حرام لالونه مه جوړوئ دغه دنیا آخر پاتېږي درس پات بوي دغه دنیا آخر پاتېږي درس پات بوي پر دې پانی پانی زندان ګلونه مه جوړوئ پر دې پانی پانی زندان ګلونه مه جوړوئ